أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خپل اکا او خپلې زوجې فراق او نیستوالي دونه شدید نه و غمجن کړی چې دغه کال دې د عام الحزن په نامه سره وبولي، بلکې د دې نامه سبب هغه حالات وه چې د دوی د وفات په سبب پیښ سوه. هغه دا چې د اسلامي دعوت ډیرې دروازې د ده پر مخ وتړل سوې. د ابو طالب ساتنې او حمایې د اسلامي دعوت دپاره ډیرې دروازې خلاصې کړې وې، او همدارنګه د اسلامي لارښوونو او تعلیم دپاره ډیرې لارې موجودې وې، او د اکا په وجود کې یې د هغه کار دپاره چې خپل رب په امر کړی و ځینې کامیابۍ لیدلې. مګر د اکا تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د تبلیغ دپاره هر څه کوښښ وکړي او هر چیرې چې به ولاړی د ده پر مخ لارې بندې وې. نه چا د ده دعوت ته غوږ نیوی او نه چا اسلام قبلاوه، بلکې ټولو خلقو یا پسخن په واهه یا یې آزار ورکاوه. دی به ډېر غمجن کوي چې هغه وظیفه یې نه کړه ادا کومه چې الله عز وجل په مکلف کړی دی. نو د دغه سببه دغه کال ته عام الحزن وویل سو. محترم ورونو، د دغه آزارو او تکالیفو تر اورېدلو وروسته عاقل او هوښیار خلقو ته دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې د مسلمانانو د دغه تر اندازې زیات ثبات سبب څه شو؟ مسلمانان څه شوه دغه لوړې درجې ته د مقاومت ورسول؟ څنګه یې پر دغه آزارو او تکالیفو چې په اورېدلو سره یې وریښتان شخیږي او زړونه ریږدي صبر کاوه؟ دغسې پوښتنو او سوالو په جواب کې غواړم چې یو څه و هغه عواملو او اسبابو ته اشاره وکم چې انسان ته د دغه صبر او ثبات زغم او مقاومت ورکوي. اول، د دغه ثبات او صبر دپاره عمده او اساسي سبب اول او تر هر څه د مخه پر یوه الله جل جلاله ایمان دی او په حق سره د دغه الله پیژندل دی. ټینګ ایمان چې په زړه ننوځي د غرو وزن لري. د ټینګ ایمان او محکمه یقین پر خاوند چې د دنیا تکالیف هر څونه ډېر لوی او سخت سي، هغه دغه ټوله مشاکل د خپل ایمان په مقابل کې داسې ویني لکه د نړونکي سیل پر سر خاشې. هغه سیل چې لوی بندونه او لوړې کلاوې نړوي، د دغسې ایمان خاوند د خپل ایمان په خوږوالی کې، د خپل یقین په روښنایي کې دغه دنیوي زحمتونه او تکلیفونه نه حسوي او نه پروا په کیږي. د دغه ذکر سوي اصلي او یوازني سبب څخه چې صادقه ایمان دی څو نور فرعي سببونه هم پیدا کیږي چې دغه ثبات او صبر نور هم تقویه کوي. دوهم، داسې قائد او قیادت چې زړونه و هغه ته میلان لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي امت نه بلکې د ټول بشریت قائد اعلا و. داسې ښایسته خویونه، د ځان پوروالی، ښه اخلاق یې درلوده چې زړونه ورجذبېدل او ځانونه تر قربانېدل. د کمال او پوروالي هغه خویونه پکښې موجود وه چې و هېڅ بشر ته نه دي ورکول سوي. د شرف، خیر، فضیلت، عفت، امانت، صدق او ټول د خیر اوصاف
داسې پکښې موجود وه چې دښمنانو یې په هغو کې شک نه درلودی. دوستان او ملګري خو یې څه کوي؟ د ده صلی الله علیه و آله وسلم د خولې څخه هیڅ داسې جمله او کلمه نه راوتل چې د ټولو به د هغه پر رښتیاوالي یقین نه و. تاسې راسئ چې د نمونې پر قسم د دښمنانو حالت ووینو او یو څه خبرې یې واورو چې څونه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رښتیا ویلو اعتماد او باور و. د قریشو د کفارو د مشرانو څخه 3 نفره د شپې په پټه ورتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دیواله تر شا یې د ده علیه الصلاة وسلام و قرآن ویلو ته غوږ نیوی او یو په بل نه و خبر. د دغو 3 نفرو څخه یو ابو جهل و، تر څو چې دغه 3 نفره په خپل مابین کې سره رسوا سو. نو یوه د ابو جهل څخه پوښتنه وکړه د دغه په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه دې واورېده څه وایه؟ ده ویل څه مې واورېده؟ موږ او د عبدمناف اولادې د شرف په حاصلولو کې سیالي سره کول. که دوی خلقو ته خواړه ورکول موږ هم خلقو ته خواړه ورکول، که دوی د خلقو سره کومکونه کول موږ هم کول، که دوی خلقو ته مالونه ورکول موږ هم ورکول، تر څو چې لکه هغه د مسابقې 2 آسان سره برابر او مساوي وو. خو دوی وویل په موږ کې نبي شته چې د اسمانه څخه وحی ورته راځي او موږ و دغه ځای ته نسو رسېدلی. په والله هېڅکله به نه ایمان پر راوړم او نه به تصدیق وکم. تاسې پوه سواست چې قریشو د قومیت او تربورګلوۍ د ضده څخه ایمان نه راوړي، که نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صداقت او رښتیا ویلو کې یې شک نه درلودی. ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل یا محمد موږ تا درواغجن نه بولو مګر هغه شیان درواغ بولو چې دغه تا راوړي دي. په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 33 نمبر آیات کې فرمایي فانهم لا یکذبونک ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، یعنی بېشکه دوی ستا تکذب نه کوي مګر دغه ظالمان د الله جل جلاله د آیاتو څخه انکار کوي. یوه ورځ کفارو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د طواف په وخت کې 3 واره بد وویل. په 3م وار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا معشر قریش جئتکم بالذبح، ای د قریشو ډلې ستاسې د حلالولو دپاره راغلی یم. د دغه خبرې د بیرې څخه هغه څوک چې ډېر یې دښمن و په زاریو شروع وکړه. دا ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق الامین و. د کفارو او دښمنانو یې د ده پر هره خبره یقین و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده و او کفارو د ده علیه الصلاة وسلام پر سر هغه د اوښ د نس شیان ورکښېښول او بیا یې دونه خندل چې ځانونه یې نسوای ټینګولی. خو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه شرا ورته وکړه د کفارو خندا خو ورکه سوه بلکې پر ټولو غم او پریشاني ښکاره سوه او دا یې یقین سو چې دوی هلاکیږي او بیا هلاک هم سوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عتیبه ابن ابي لهب ته شرا وکړه. د هغه همیشه دا یقین و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شرا مطابق شی به راته پیښیږي. او کم وخت چې یې په شام کې زمری ولیدی ویل والله محمد مړ کړم او دی په مکه کې دی. او ابی ابن خلف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به په وژلو سره وعده ورکول او ورته ویل به چې زه دې وژنم. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل بلکې زه تا وژنم ان شاء الله. کم وخت چې ابی د احد په ورځ ډېر لږ زخمي سو زموږ په اصطلاح وګژول سو. ابی ویل محمد ما ته په مکه کې ویل زه دې وژنم، والله که پر ما ناړې هم توکې مړ به مې کې. دا قصه به وروسته په تفصیل سره راسي ان شاء الله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته راغلی و او امیه ابن خلف
چې د سعد رضی الله تعالی عنه پخوانی آشنای و هغه ته یې وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویل یې مسلمانان ستا وژونکي دي. امیه ابن خلف ډېر وبېرېدی او د ځان سره یې دا عهد وکړي چې هېڅکله به د مکې څخه نه وځم. او کوم وخت چې ابو جهل د بدر په ورځ ورته راغلی چې ځان تیار کړه چې ځو، نو ده په مکه مکرمه کې هغه تر ټولو ښه اوښ رانیوی. دا د دې لپاره چې پر هغه وتښتي. او ښځې ورته وویل یا ابا صفوان، هغه خبره دې هیره سوه چې یثربي اشنای دي یعنی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه درته وکړه؟ امیه ابن خلف ویل یا والله نه مې ده هیره، زه نه غواړم چې د دوی سره ووځم. ورونو، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو او منکرانو حال و، مګر ملګري او اصحاب یې و هغو ته داسې و لکه روح په بدن کې، د هغو په زړو او سترګو کې یې ځای نیولی و. هغه صادقه محبت و ده صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورپورې وهل لکه اوبه چې د لوړې څخه وکښتې ته ورپورې وهل کیږي. او زړونه یې و ده صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورکشېده لکه اوسپنه چې و مغناطیس ته ورکشېږي. د دغه حب او محبت ښکاره اثر دا و چې اصحاب کرام په دې راضي وه چې د دوی غاړې دې ووهل سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې یو نوک نه ګژل کیږي او یو زوز دې نه په جګیږي. د مثال پر قسم اوس دغه یوه قصه واورئ. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره و چې مشرکان شاوخوا پر راوګرځېدل. یو یې د یوې خوا پورې وهي، بل یې د بلې خوا پورې وهي، یو سکر کوي، یو بدو پوچ ورته وایي. په دغه حال کې و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې کړه سوه چې یا ابابکر و ملګري ته دې ځان ورسوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ډېر تلوار راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی. خلقو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه، پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راواچول. ډېر سخت وهل یې ورکړله، خلق پکښې کې غورځېده. عتبه ابن ربیعه ورنږدې سو، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېنستی او خپله چوټه یې ورته ونیول، پر مخ یې په وهي. تر داسې اندازې یې مخ وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېده. د هغه وخت چوټې وې د میخو ډکې او هره یوه یې 2 کیلو کېده. تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بېهوشه او بېسده سو، پروت دی. بیا نو بني تمیم چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه قبیله وه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه په پټو کې واخیستی او د ده رضی الله تعالی عنه کور ته یې یوړی او د ده په مرګ کې چا شک نه درلودی. خو ده د ورځې په آخر کې خبرې وکړې او اوله خبره یې دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی؟ حاضرینو خبره واړول او بیا د ده رضی الله تعالی عنه و مور ته چې ام الخیر ورته ویل کېده ور ولاړ سوه، ویل د خوړلو یا چښلو یو شی ورکه. مور چې ورته راغله او ورسره یوازې سوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی او څه یې وکړه؟ مور یې ویل والله ستا په صاحب او ملګري نه یم خبره. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل و ام جمیل بنت الخطاب ته ورسه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه ځینې وکړه. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه مور و ام جمیل ته ورغله. ام جمیل فاطمه بنت الخطاب ده. او ویل ابوبکر د محمد ابن عبدالله د حال پوښتنه درڅخه کوي. ام جمیل ویل نه ابوبکر پیژنم نه محمد ابن عبدالله، او که دې خوښه وي
چې ستا زوی ته در سره ولاړه سم ولاړه به سم. هغې ویل هو راځه. ام جمیل چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده او د اسلام قصه د مخه تېره سوه، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مور سره و ابوبکر ته ورغله. ویلې ده چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټپي او زخمي پروت دی. دا ورنږدې سوه او په چغه یې نارې کړه، ویل والله هغه قوم چې ستا سره یې دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دی، او زه دا امید لرم چې الله عز وجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه حال دی او څنګه دی؟ ام جمیل ویل دا ستا مور یې اوري. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل پروا نه لري، کوم ممانعت نشته. ام جمیل ویل هغه جوړ او روغ دی. ویل هغه چیرې دی؟ ویل د ابن الارقم په کور کې دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وچښم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنسم. هغو ویل ته لږ وخت انتظار وکړه چې ته یو څه آرام سې او خلق کورو ته ولاړ سي. ام جمیل وایي پس له څه وخته چې خلق کورو ته ولاړه ابوبکر رضی الله تعالی عنه مو په داسې حال کې راویستی چې زموږ په مابین کې و او پر موږ یې تکیه کول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وروستی. دغسې د حب او فداکارۍ قصې به ډېرې په دې پیتو یا په دې کتاب کې ووینئ، خاصتا هغه چې د احد په ورځ او نورې پیښې سوي دي. دریم، د مسؤلیت احساس. اصحاب کرام پوره پوهېده چې د بشر پر غاړه ډېر لوی او عظیم مسؤلیت پروت دی او دا ممکنه نه ده چې څوک دې د دغه مسؤلیت څخه په هیڅ حال کې ځان ګوښه او خلاص کړي، ځکه هغه خطرناک عواقب چې د دغه مسؤلیت څخه د تیښتې او بې پروایي په حالت کې پیښیږي تر دغه اوسني تکالیفو ډېر لوی او ډېر زیات ضررمند دي. او هغه تاوان چې د مسؤلیت د نه حسولو په حالت کې ودوی او ټوله بشریت ته پیښیږي په هیڅ ډول د دغه اوسني تکالیفو او مشکلاتو سره نسي قیاسېدلی. نو ځکه یې دغه تکالیف او آزارونه قبلول نه د مسؤلیت څخه تیښته. څلورم، ایمان پر آخرت. ایمان پر آخرت هغه شی دی چې د مسؤلیت احساس قوي کوي. د اصحاب کرامو دا پوره یقین و چې دوی د الله عز وجل په حضور کې دریږي او د دوی د اعمالو که لږ وي که ډېر، که لوی وي که کوچني، حساب ورسره کیږي او تر حساب وروسته یا به د جنت و همیشني نعمتو ته ځي یا به د دوژخ په اور کې و همیشني عذاب ته. نو ځکه دوی خپل عمر د بیرې او امید په مابین کې تېراوه، د الله عز وجل د رحمت په امید و او د الله عز وجل د عذاب څخه بیرېده. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 80 نمبر آیات کې فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکوي هر هغه شی چې دوی ورکړی دی، که زکات وي که خیرات، په داسې حال کې ورکوي چې د دوی زړونه د نه قبلېدو څخه بیرېدونکي وي چې بېشکه دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. او اصحاب کرام په دې پوهېده چې دا دنیا د خپلو ټولو عذابو او نعمتو سره د آخرت په مقابل کې د غماشي د وزر قیمت او اهمیت نه لري. دغه پوهی او یقین پر دوی د دنیا مشقتونه او تکلیفونه دونه سپکول چې په دغه عذابو او ازارو یې هیڅ پروا نه کېده. پنځم، قرآن مجید. په دغه سختو قهرمنو او ترخو حالاتو کې د قرآن مجید داسې سورتونه او آیاتونه نازلېده چې د اسلام پر مبادیو او اساس باندې حجت او دلائل و او مسلمانانو ته هغه لارښوونې کولې چې د هغو په عملي کولو سره په ټول عالم کې ډېره ښه بشري ټولنه جوړېده چې هغه اسلامي ټولنه وه او د مسلمانانو احساسات یې پر صبر او استقامت ټینګول او د دغه مقصد دپاره یې مثالونه او حکمتونه بیانول. د مثال پر ډول
الله جل جلاله د سورة البقره په 214 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یعنی ای مومنانو آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل سي او پر تاسو به نوی راغلي په مثل د سختیو د هغو کسانو چې په خوا تیر سوي دي؟ پر هغو تکالیف او سختی راغلي وه، لوږه او مسکنت، ازارونه او تکلیفونه ورته پیښ وه، تر داسې اندازې چې هم به هغه د دوی رسول او هم هغه کسانو چې د ده سره بې ایمان راوړی وو ویل به د الله نصرت به کله وي؟ الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي خبر اوسئ چې مؤمنانو ته د الله نصرت قریب او نږدې دی. دا و مسلمانانو ته ارشاد وو چې آیا تاسې امید لرئ چې و جنت ته داخل سئ؟ حال دا چې هغه تکلیفونه او آزارونه چې پخوانیو امتو ته پیښ سوي دي تاسو ته به نه پیښیږي؟ او بیا هم د سورة العنکبوت په اولو درو آیاتو کې الله جل جلاله فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایا خلق د دې ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې ووایي موږ ایمان راوړی دی او دوی د امتحان نه کړه سي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی په تحقیق موږ امتحان کړي دي هغه کسان چې تر دوی د مخه وه، پس خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې په خپل ایمان کې صادقه دي، او خامخا به هغه کسان په علم ظاهري سره معلوم کړي چې درواغجنان دي. دغه قرآني آیاتو او مفاهیمو مسلمانانو و بل عالم ته نقلول، د کون او کائناتو مشاهد یې پلیده، د الله عز وجل د ربوبیت جمال او د الوهیت کمال یې پلیدی، د الهي رحمت او مهربانیو آثار یې پلیده، او د جنت هغه نعمتونه یې ورته بیانول چې د هغو د حاصلولو دپاره هیڅ تکلیف نه معلومېدی. د دغو آیاتو په جریان کې مسلمانانو ته په الهي رحمت او نعمتو په جنت او په الهي رضا سره زیری ورکول کېده، او په عین حال کې د دوی د ظالمو دشمنانو او سرکشه کفارو د محاکمې حالات بیانېده چې بیا پس له محاکمې څخه پورمخې د دوزخ و اور ته کشول کیږي او ورته ویل کیږي ذوقوا مس سقر، یعنی د دوزخ د عذاب خوند وګورئ. شپږم د کامیابۍ زیری، د دغه ټولو تکالیفو سره سره مسلمانان د اولې ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې و اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې و اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اولې ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې ړوند جاهلیت او د هغه ظالم نظام د بینه یوسي، او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عز وجل د رضا پر طرف رهي کړي او بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه د الله عز وجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابۍ زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې مځکه پر مسلمانانو تنګه سوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښې بیانېده. داسې واقعات پکښې ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او کفارو د حال سره مطلق مطابق او یو شی وه، او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده، او دا چې مځکه به بیرته د الله عز وجل و صالحه بندگانو ته په میراث ورپاته سوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.